د هندي سبک عمومي ځانګړنې: اول، د دې سبک د شاعرانو په کلام کې لفظي نزاکت او مضمون فرني اعراق او مبالغې لیدل کېږي او د شعر دودونه چندان خیال نه ساتي. دوهم، د سبک اشعار د یو ځانګړي آهنګ او غاړې لحن لرونکی دی. دریم، د ادبي صنایعو ښکلاوو په پاللو کې دا سبک ډېر غني او پیاوړی دی. څلورم، اعراق او مبالغه د حمید بابا د سبک له ځانګړنو څخه دی. پنځم، ایجاز او لنډویز یې بله ځانګړنه ده چې په لږو ښایسته الفاظو کې ډېر څه بیانوي. شپږم، د ځانګړنو او دقیقو تشبیهاتو او استعارو فن په دې اشعارو کې په ځانګړې توګه خپل ځان ښکاره کوي. اووم، د سبک د نادرو تشبیهاتو او استعارو په راوړلو سره ډېر فارسي اصطلاحات او کلمات هم په پښتو ژبه کې ګډ کړل. اتم، نویو مضامینو او تازه فکر موندلو ته پکې ډېر پاملرنه کیږي. نهم، د فولکلوري توکو متلونه، کړنو، محلي اصطلاحاتو او کارونه پکې ډېر دي. لسم، د دې سبک غزلیز شاعري ډېری د مینې پر محور جوړې او موضوعي تیت او فرقتیا پکې ډېره سترګو کېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. شپږم څپرکی: حمید ماشوخېل: ژوند او ادبي هڅې. د پښتو ادب بڼ په ګلزارولو او ښېرازولو کې ډېرو شاعرانو، لیکوالانو او څېړونکو خپله ونډه تر ډېره ځایه اخیستې ده. د دغې ښکلا او ښېرازتیا څخه د وګړو زړونه خوښ او سترګې روښانه شوي دي. د ښېرازونکو او زرغونوونکو له ډلې څخه یو هم حمید مومند دی. راځئ چې په بابا یې ونوموو. عبدالحمید بابا د پښتو ادب کلاسیک پیر یو داسې نامتو او نازکخیاله څېره ده چې د نږدې 300 کلونو په بهیر کې پښتو ادب په ځانګړي ډول په نازکخیالۍ کې د هغه ساری ونه موند. د خوشحال خان خټک او عبدالرحمن بابا ترڅنګ عبدالحمید مومند هم ځان ته یو بېله لاره وټاکله چې د هندي ادبي ښوونځي په نامه یادېږي. حمید مومند د پښتو ادب نړۍ یو داسې سپېڅلی غړی دی چې د ادب په اسمان کې یو جلا کهکشان جوړ کړی دی. د حمید شاعري د نظر د خاوندانو په اند د پښتو ادب شکار دی. حمید بابا په خپله شاعرۍ کې په ساحرانه ډول د محاورو، اصطلاحاتو، استعارو، تشبیهاتو، کنایو او لفظي رعایاتو په کارولو سره پښتو شاعري د بڼ معراج ته رسولې ده. د حمید بابا ژوند پېښې: کاکو 2.5 پېړۍ پخوا د پېښور کوهات سړک او باړې رود پر ښي غاړه پراته کلي ماشو کاکړکې په یو ډېر غریب چاپېریال کې د عبدالحمید ماشوخېل په نوم یو شاعر ژوند کاوه چې په ژوند کې یې ډېرو لږو وګړو د احوال خبر واخیست. خو د پښتنو تلپاتې دود او دستور سره سم وروسته له مړینې ډېر وستایل شو. چا د پښتو ژبې بدیل، چا د پښتو ژبې سعدي او چا د ویښته سیوري کوونکی مشکاب لقب ورکړ. د دې پلار او یا دا چې د چا زوی دی تر اوسه پورې کوم باوري او د قناعت وړ موضوع هم نشته چې بشپړ معلومات پکې وي. د اوس مهال معاصرو لیکوالانو له ډلې څخه یو نوماند مشهور لیکوال محمد آصف صمیم یې د پلار نوم عبدالحق ښودلی دی. زوګړي رښتینې نیټه یې نه ده څرګنده، اما داسې ګمان کېږي چې د 11مې هجري پېړۍ په اواخرو کې په زوګړي و. د دې د زېږېدنې په اړه مختلف نظریات دي، خو ډاکټر انوارالحق په درو مرجان کې په 1015 او 1080 ترمنځ ښودلی دی. نو په لاندې دلایلو سره داسې وایو: څوک چې دغه مهال د شعر ویلو داسې کرهه ولري چې مهم ټولنیز او سیاسي حالات په خپل شعر کې رانغاړي، هغه به د ژوندانه د څلي په نیمایي او یا هم د ژوند په پوخوالي ته رسېدلی وي. نو په همدغه لاسوهن دلیل د حمید زوګړي نیټه موږ ته د
د داخلي شواهدو پر بنسټ 1080 هجري قمري شاوخوا ټاکلی شو. د مومند جوهر خان لري دې راشي که څوک غواړي خلانونه یمن. د حمید بابا د دیوان او نورو اثارو څخه دا چوتېږي چې عبدالحمید د خپل مهال مروجه علوم لوستي وو او په خپل وخت کې په ملا عبدالحمید نوماند مشهور وو. دا خبره چې د ملا وه د دې د ځینو اثارو د خطي نسخو په پای کې لیدل کېږي. په فارسي، عربي او حتی د هندي ژبې په ځینو لهجو پوهېده. په 1148 پورې یې ژوند یقیني دی چې مزار یې د ماشکو ککر په هغه لویه هدیره کې دی چې د کلي تر څنګ د خوړ پورې غاړې سویل ته دی. تر څو خوشحال خان او رحمان بابا وروسته پښتو ادب ته چښتن تعالی داسې شاعر ورکړ چې متفکر او نوښتګر کرښه یې درلوده. نه یې غوښتل چې د بل چا پیروي وکړي، بلکې پخپله یې یو نوی سبک جوړ کړ او نور خلک یې خپلې پیروۍ ته راوبلل. په خپل قوي تخیل او فکر استعداد یې د پښتو ژبې په شاعرانه نړۍ او شاعرۍ کې داسې سبک ایجاد کړ چې په هغه کې د ادبي فنونو ښکلي صنعتونه، لوړ خیالونه، په نادرو تشبیهګانو، استعارو، کنایو او شعري تلازماتو کې د خپلو لطیفو جملاتو او اصطلاحاتو په واسطه اوبدل شوي دي. که څه هم د حمید سبک او د کلماتو او جملاتو له مخې معلق او پیچلي دي او هم د رحمان بابا د سبک سادګي او د خوشحال خان د سبک اړتیوالی نه لري، خو سره له دې هم دا سبک ډېر خوږ دی. د پښتو څېړونکو او سبکپوهانو عبدالحمید مومند سبک د پښتو هندي سبک بللی، ځکه چې د هندي ادبي ښوونځي ټولې ځانګړنې او نښې د دې په شعرو کې ځلیږي. دا یې د شعر نمونه چې په عشق کې بې تدبیره حیران کینې، نشته بې له دې تدبیر بل تدبیر. یا چې په نه ژاړه غونجۍ غوندې سرې سترګې، چې له غېږې مې وصال د ګل اندام لاړ. چې مې زړه د ترک وصل په سر غواړي، په سپوږمۍ پسې هلک سر ته د بام لاړ.